خبر د کورنۍ چارو وزارت له اکاډمي فارغ شوی خزینه پولیس پر دندو ګمارو نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مخارکلی کوم. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اړتیا پر ځایونو کې خزینه پولیس پر دندو ګماري. د کورنۍ چارو وزارت بیان رسنیو ته په استول شوی پیغام کې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د خزینه پولیس تقاعد کړي دي. د دوی په خبرو کورنۍ چارو وزارت دغه ډول راپورونه بې احساسه ګڼي او هغه ردوي، بلکې پر ځای دوی هڅه کوي چې د پولیسو له اکاډمي فارغ شوی پولیس پر دند وګماري. د کورنۍ چارو وزارت بیان وایي اړتیا پر ځایونو کې خزینه پولیس پر دند وګماري او پر خبرې د خزینه پولیسو دندو ته اړتیا ده او هغه راپورونه ردوي چې ګواهي خزینه پولیس د کورنۍ چارو وزارت لیکو استول کیږي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګان لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.